زمونږ په معاشره کې دوه قسمه خلک دي. یو قسم خلک به ستا تعلق پرې کوي د الله نه، دویم قسم خلک به ستا تعلق پرې کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا خبر ما یو څو ځایونو کې ذکر کړی. کوم خلک چې ستا تعلق د الله سره پرې کوي هغه په دې طریقې سره ته خو الله اورلی نه الله ستا خبره الله اوري ګناهګاره. نو دا دعاګانې او دا بخښنې خو دي د دې ګناهګارو دپاره. نو چې د دې ګناهګارو الله نه اوري نو بیا د چا اوري؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله وی پیغمبر زما هغه بندګانو ته ووایه چې په ځانونو یې سم زیاتې کړی دی، یعنې ګناهونه یې کړي دي، د الله د رحمت نه مه امیده کېږي. دا الله که چاته وایي چې چا ګناهونه کړي دي، الله وی زما د رحمت نه به نه امیده کېږي او دوی نه جي ته الله ته څنګه رسې. نو څه وکړمه؟ ته داسې کار وکړه دغه پلاني درګاه دربار ته یا قبر ته یا پیر صاحب له خوا له ورشه هغه به دې الله ته ورسوي. نو د الله سره ستا رابطه څه شوه؟ ختمه شوه. ټوله رابطه او تعلق ستا د خاورو سره شو، د خاورو د ډیري سره شو، د بابا سره شو، د پیر سره شو او د نیکانو د اولیاء الله سره شو. خو د چا چې دا بندګان دي دا نیکان خلک د هغه سره تعلق ختم شو دا تعلق. نو کاروبار پکې روان شو او که څوک معمولي څه وایي چې وایي نه جي دا بزرګان دي دوی خلک الله ته رسي. دویم قسم خلک تا د پیغمبر نه منع کي، دا حدیثونه او دا تاسو قیسه راغستې ده او بس مولوي صاحب چې څه وایي دقه ده. او که ته چېرته د قرآن آیت وې او یا حدیث وې او ترجمه وایي ته پې پوهېږي؟ ته پې پوهېږي؟ نه غریب ګډوډ شي خو عام سړی وایي نه علم خو ما نه دی کړی، خو لکه دا حدیث راته وایي چې علم دې نه دی کړی بیا خبرې مه کوه. حدیث او قرآن دا وایي زمونږ کار نه دی ولیاذ بالله، په دې صرف مولیان پوهېږي. زمونږ کار دا دی چې خپل مولا مضبوط راونیسه. نو د پیغمبر سره ستا رابطه څه شوه؟ ختمه شوه.